ګرانو کتونکو یو ځل بیا د خپل ټي وي سره حاضر یم حکیم الله حاضر دی مرګرو نن موږ ډېر ښکلی شخصیت سره ناست یو ډېر ښکلی اداکار هم ګلوکار هم بخپله و بلکې شاعر هم بخپله و او د ډېر ښکلې سیمې دی د منګورې د سوات د منګورې دی او زه امید ساتم چې ستاسو به کتلې لیدلې به یم هغه سره یو څو خبرې کوو چې هغه په ژوند باندې زندګۍ باندې یو څو رڼاګانې واچو نو څوک دی تاسو ته به دی پخپله وایي چې دی د کوم ځای دی د نوم څه دی نو زه وایم چې نوم دلته پخپله دی والي نو ښه به دا زمونږ خان دی نوم یې شهباز خان دی په مونږ باندې ګران دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. تاسو جی نوم؟ زما نوم جی همیش ګل پروانه دی او زه د سوات اوسېدونکی یم د منګورې. همیش ګل صاحب او عمر د همیش ګل صاحب ډېر ښکلی اداکار مو کامیډي اداکاري بیا کوله فلمونو کې او شاعر هم ډېر ښکلی شاعر او ډېر ګانې لیکلي دي د پښتو فلمونو په سکرین باندې چې وګورې همیش ګل پروانه به راځي د هغه ښکلې ښکلې سندرې همیش ګل صاحب بس هېرېدو والا نه دي نو نن ته تپوس کوو چې همیش ګل صاحب دې فیلډ ته څنګه راغلی و؟ یاره کې ملا صاحب خبره دا ده چې زما څه خو د بچپن نه شوق و او څه بیا زمونږ یو ملګری و چې هغه اوس فلمي دنیا کې هغه نشته خو مونږ یې پکې ورزنګولي و حمید خان جاني د هغه نوم و نو د هغه په توسط سره زه تللی وم او خو مونږ سختې مختې هلته ډېرې تېرې کړې یو فلم کې مې کار وکړو واپس رالم بیا دوباره ایز رایټر ایز شاعر لاړم نو ما بیا د ډېرو فلمونو کهانیانې ولیکلې بې شماره فلمونو ګانې مې ولیکلې په خپله کامیډین وم د هغې نه پس مې ډرامې هم ولیکلې. همیش ګل صاحب دا راته ووایه چې فلمونو کې مخکې اداکاري شروع کړې وه که نه په دې ډرامو کې؟ نه جي اداکاري ما پهله فلم پړانګ کې کړې وه او بیا دویم فلم زما ایز رایټر ایز شاعر اخیري فیصله و او د هغې نه پس بیا دې خوا نمک حرام او حسن خریدار او ادم خور او بلا او سنګسار او ډېر فلمونه بې شماره فلمونه دي او ډرامې خو ما وروستو ما چې فلمونو نه بس کړو نو هغې نه پس د ډرامو ملګرو راته وویل نو زه د هغې په وجه د ډرامو ته رالم حسن خان حسن بانو زما اخري ډرامه وه د هغې نه پس ما ډرامې هم پرېښودې دي. بلکل همیش ګل صاحب زه منم چې تاسو پړانګ کې ډېر ښکلی کار کړی و او ډېر زبردست کار و او ناصر صاحب د ډېر ښکلی کار هغه فلم کې زموږ تاسو سره او دا راته ووایه چې هغه وخت ستا نوې نوې شوق څنګه دي محسوسولو چې یاره دا اوس زندګي څنګه محسوسوې او هغه مخکیني اداکاره کې تا چې کار کړی هغه څنګه محسوسوې؟ یاره کې ملا صاحب خبره دا ده چې په هغه وخت کې تا ته خو پته ده چې د ایم سټوډیو د شاهنور باري سټوډیو ډېره فاصله ده پیاده به زه تلم راتلم درې درې ورځې پکې موږ ولږې هم تېرې کړې دي خو یوه مزه یې وه سټوډیوګانې وې ډکې وې بل دا چې ښه اداکاران وو بدر منیر اصف خان نعمت سرحدي امان نو هغې سره یوه مزه وه هغه مزه چې ختمه شوه نو موږ ته هم کناره کشي وکړه ما آخري فلم و میدان به زه ګټم وکړو او بس بیا مې فلم انډسټرۍ ته خیر آباد وویل. بلکل جی هغه وخت کې بدر منیر اصف خان نعمت سرحدي یاسمین خان موسر شاهین خانم شهناز دا ټولې اداکارانې واقعي چې هغه وخت کې خپل وخت باندې سوپر هټ د اداکارانو هغې سره کار کولو خوند درکولو او اوس خو چې دی نه د هغه انډسټري شته نه انډسټري بلکل ختمه ده نو کناره کشي به خامخا سړی کوي که نه چې هغه وخت وګوري او دې وخت وګوري نو کناره کشي خو به خامخا کو نو دا راته وایي چې نن سبا څه روزګار کاروبار؟ زه خو روزګار زما یو دوکان دی ورکوټی غوندې د وړو دا ټاپیانې ماپیانې خرڅوم څه غټ کاروبار مې نشته خو زه مطمئن یم د خپل ژوند نه ولې چې وایي لږ خوره خو تل خوره او په شوبز کې اوس هغه مزه نه ده پاتې ډرامې هم چې ما فلم حسن خان حسن بانو ډرامه کړې ده د هغې نه پس ډرامې هم ختم شوي دي
اوس هر سړی اکټر دی وروره ځان ته موبایل ونیسي نوم اکټر دی او په اکټرۍ پسې چې کوم دی نو مونږ خو ووایو چې خپیال به خپې پکې ګرځېدلي وو چپل نه وو په خپو نه پټۍ چاپېره کړې چې دا خوږ شوې ده اوس خو خلکو دغه په اسانه باندې ولید لکه مخکې فلم انډسټرۍ کې ژوند تېرول او په پرده باندې راتلو لپاره ډېر محنت کول پکار و او اوس چې دی نو اوس خو هر سړی موبایل ځان ته ونیسي او اکټر دی بس خبره ختمه لکه دا خبره یو سړي مثال ورکولو اوچکانې اوچتې ورنه اکټر دی ډېر مننه امیر ګل صاحب ډېر ښکلې خبره وکړه دا راته ووایه امیر ګل صاحب چې د انډسټرۍ کې هم تا وخت تېر کو او ډېر ژوند یې پکې لکه تباه شو زمونږ هم د ټولو خلکو پکې تباه شو که داسې ایوارډ میوارډس داسې دغه ته میلاو شوی ما ته یو لوکل ایوارډ میلاو شوي وو خو هغې په یو د ګجراواله کې و فیصل آباد کې و نو زه به نه تلم هغې پسې نو نسیم خان دی الله وبخي چې زما هغه ایوارډ به دغه شو نو هغه به وصول کو ما ته به یې راوړ نو 3-4 ایوارډه ما ته دغه لوکل میلاو شوي دي او نیشنل ایوارډ او یا نیګار ایوارډ دا خو به رایټر او شاعر او اکټر په دا خو پکې وونه خو یو پروډیوسر له به ورکاو نسیم خان کوشش وکړو هغه ایوارډونه 3 شو یو د هیرون شو یو د ډایرکټر شو او یو د پروډیوسر شو نو د رایټر پکې بیا څه دغه نه چې کوم بنیاد د دې رایټر وي شاعر وي دغه پکې د سره نوم نه و نو موږ دلبرداشته شو چې موږ دغه نه ایوارډ میلاویږي نه څه اعزاز میلاویږي خرڅې شوې سینماګانې زمونږ په فلمونو واپس شوي دي هغې موږ ته څه دوانې راکړي دي چې هغې به راکړي نو دې د وجې نه زه ډېر دلبرداشته شوم چې یاره دا نور کول نه دي پکار بالکل جی دا خبره صحیح ده ستا نو حکومت هم دې ته نه ګوري چې یاره دا سړی کردار داسې ادا کړی دی د دا نه پرفارمنس ورکړی دی دې له زندګي ورکړې ده خامخا دله خو داسې ایوارډ پکار دی خو زه بس کېږي مړه چې صحیح شکر دی په دې سره تاسو خپل یو خبره وکړه چې زه د خپلې زندګۍ نه شکر دی مطمئن یم د هغه انډسټرۍ زندګۍ نه دې زندګۍ باندې مطمئن یم ډېره مننه ستاسو ډېره شکریه خو دا راته ووایه چې یو خبره به وکړم چې ستاسو بچي څو دي زما جی بچي 3 مې زامن دي او 4 مې لوڼه دي نو دا زامن مامن دي فیلډ سره شوق لري نه مطلق یو حافظ قرآن دی حفظ یې کړی دی او یو اوس دغه کې دی تبوک کې دی مشر دی مې او یو بل کشر دی هغه هم څه کار نه کوي دواړه دغه نور کارونه نه کوي خو بس هغه ټایم پاس کېږي مړه شکر دی امیر ګل صاحب دا راته ووایه چې ستاسو د علاقې د سیمې د سوات د سیمې دا نه ښکلی یو اداکار ټیلنټ والا انسان چې هغه د پښتو فلم بنیاد تاسو ته ایښی نو تاسو څه وایي دا په باره کې بدر منیر صاحب په باره کې زه یم یاره بدر منیر صاحب خو دا خو ټولې دنیا ته پته ده چې هغه خدای پیدا کړی دی پښتو انډسټرۍ لپاره او دا چې کوم یاد کړو دا د سوات د مدینو نو زه هم په اصل کې په سوات کې د مدین نه لږ اخوا بحرین کې لکه زه اصل ځای مې بحرین دی په دې منګوره کې زه لوی شوی یم نو هغه یو داسې اکټر و چې د هغه متبادل اکټر نشي میلاویدی نور اکټران به ډېر راځي ډېر به وي په خپل ځای به ښه وي خو بدر منیر ته یا نعمت سر راځي ته یا اصف خان ته او په جینکو کې زموږ چې کومې تا یادې کړې هغې ته نشي رسېدی څوک بالکل که ډېرې هیروینانې راشي خو دغه اداکارانو ته نشي رسېدی لیاقت میجر صاحب سره هم کار کړی څنګه مطمئن و د هغه د کار سره نو مطمئن خو وو مونږ خو پهله فلم کې هم د هغې سره یو ځای کار کړی پړانګ کې هغې کې مجید صاحب هم و چبیله هم و زه هم ومه خو زه به زما ړومبی ځل خو زه پکې داسې لګېدم چې دی ړوندی دی نه او نور میجر صاحب خو هغه د ټاپ کامیډین و د هغې کې خو څه شک نشته خو ښه چې د هغه هم اخري خاتمه الله پاک ډېر په ښه طریقه وکړه تبلیغ ته راغو خپل ژوند یې تبلیغ ته وقف کو نو دا ډېر
خوشاله خبره ده. ډیره مننه هغه ورځ مجید صاحب سره ملو شو نو ما د پړنګ کې شي کولی نو د مجید صاحب حق له د دوه خبر راته وکړي نو مجید صاحب خو هغه هم بیسټ کامیډي نو بیا ډایرکټر هم ډېر ښه ډایرکټر و او ډېر ښه انسان هم و مونږ د هغه د خولې نه چېرته پوچه خبره نه ده اورېدلې څه غلطه مو ترې نه ده اورېدلې او ډېر ښه په خوش اخلاقۍ مونږ سره میلاو شوی دی الله دې وله ژوند ورکړي او الله دې ښه ساتي هر ځای چې وي ډیره مننه مشغول صاحب تاسو ډیره مننه یو جهان مننه الله خوشاله کا آباد هم ساته الله هم د بقای ژوند په نیکۍ کې تیر کا سره زمونږ نو زه ملګرو تاسو سره د مشغول صاحب نه اجازه غواړم زمونږ د چینل ښکلا سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ کامنټس په ولیکئ موږ تاسو د خوښې پروګرامونه وروړو چې څنګه تاسو راته ولیکل ان شاء الله هغه شانتې پروګرام دا موږ د سواد د سیمې د مشغول صاحب ډېر ښکلی ریټر موږ سره وخت تېر کړی موږ سره ژوند تېر کړی دی دا ډېر بهترین سړی دی الله دې دله ژوند ورکړي الله دې ولپاره د نیکۍ ورکړي نو تاسو نه د ده سره اجازت غواړم د الله په امان